د دې غونډې صدر مجلس حاجي رحمت الله رحمت صاحب، کوربه سمیع الله غفران صاحب په سټیج ناست، زموږ د ښاغلو مېلمنو په تالار کې راغونډ شو، شاعرانو، ادیبانو او د ادب مینهوالانو، ستاسو د ټولو په اجازه د نوي سل خبري رسنۍ 3 کاله پرسو هم په دې اړوند دا غونډه رابلله سوې ده چې پر کار، زیار، همت، خدمت به د چمن ادبي کول شاعران، پوهان ویناوې کوي او پر ارزښت درنښت به خبرې کوي. نو د ټولو له مخه رسنۍ څه ته وایي او د دې څه ډولونه دي. نو رسنۍ یا ټولنیزې رسنۍ د ارتباطو، رابطې او تبلیغاتو وسیله ده او چې نړۍ کې خلک، دولت، مدني ټولنې په ډیموکریټیک حالت کې سرنښلوي او په پایله کې د ټولنیزو ستونزو حل راباسي او هم په دا شان د ټولنیزو پرمختګ لپاره لار هواروي. او رسنۍ د انسانانو په ژوند کې په مختلفو پړاوونو کې ستر رول لوبولی دی او لوبوي. پخوا به رسنۍ د ډبرو یا د کتبي انځوریز په شکل وي او اوس تاسو پرمختللې څېره لیدلی شئ چې د سټلایټ او برقي برقو انټرنیټ له لارې په ډېر ښه انداز باندې د ډیموکراسۍ لپاره، د ازادۍ لپاره کار کوي. رسنۍ یو ثبتي رسنۍ دي، لکه تلویزیون چې سولو، راډیو چې سوله، یا چاپي رسنۍ لکه د ورځپاڼې، مجلې، اونیزې یا کتابو نه دي. یو ټولنیز رسنۍ دي چې هغه کې فیسبوک دی، میسنجر دی، انسټاګرام دی، سکایپ دی او ټویټر دی، یوټیوب دی. یو دولتي رسنۍ دي چې دولت یې چلوي او خرچه دغه کوي او هم هغه د هغوی راپورونه د خوروي او د هغه د فعالیتو خبرتیا چې د دوی ولس ته رسوي. بل ذاتي یا ځانګړي شخصي یا خصوصي رسنۍ دي چې په شخصي لګښتو باندې چلول کېږي د مفاداتو د رسولو لپاره. دوی کوشش کوي چې دې ته ازادې رسنۍ هم وایي چې د ولس سره تړلي موضوعات راواخلي چې ولس یې خوښوي او دوی غواړي چې دوی ولس د ځان سره ملګري وساتي. بل رسنۍ، ځینې رسنۍ د یو علاقې پورې محدود دي، د یو ښار پورې محدود دي، ځینې د ولایتو، د ایالتو پورې، ځینې نیشنل او انټرنیشنل ډول باندې خپل کار کوي. خو هغه رسنۍ چې موقع، دلیل او پر وخت خبرونه چې دی ولس ته رسوي، نو هغه په ولس کې محبوبیت هم لري. نو اوس تاسو کتلی شئ چې زموږ رسنۍ څومره ازادې دي او څومره کنټرول دي. په دې خبرو ته نظم وخت کم دی. راځم د نن ویسل
د خدمتو او د زیارو کار په اړوند باندې چې 3 کاله زموږ مخ ته تاسو وینئ چې لکه پر بورډ چې لیکلي دي چې دا د ادب او فرهنګ کور بیخي د ادب او فرهنګ کور په یې ډېر ښه کوشش کړی دي. زموږ د رقم ادبي غونډو راپورونه چې دي یا د تعلیمي غونډو راپورونه چې دي هغه خپروي، ډېرې اصلاحي ویډیوګانې موږ لیدلي دي او د دغه شاعرانو ادیبانو چې د پښتو خدمت کوي، د پښتو خدمت د ټولو پښتنو خدمت دی، نو د دې مرکې انټرویوانې هم د کوي، نو د دې کار زیار همت خدمت ته واقعي د ستایلو وړ دی. زه سمیع الله غفران ته چې په ډېر ښه انداز بې پرې آزاد رسنۍ په توګه پوره کوشش کړی دی چې دی دا وچلېږي په داسې ښار کې چې دلته در مثبت اړخ منفي اړخ زیات دی. دلته که یو 2 نمبر سړی 2 نمبر پیج پاڼه جوړه کړي او 2 نمبر لیکنې پر کوي هغه خلک خوښوي. واجب څه شي ده؟ د تعلیم کمي ده، نفرتونه پکې پیلاوي، خلک یې خوښوي. واجب څه شي ده؟ د ادب پکې کمي ده. نو که دا رقم رسنۍ و ادب ته کار وکړي و تعلیم ته کار وکړي، کیدای شي زموږ داسې خلک لکه سمیع الله غفران چې مثبت کار کوي، مثبت اړخونه یې کوي، تعلیم ته کار کوي او ادب ته کار کوي، یو ډېر ښې اصلاحي ویډیو وي چې زموږ دا ټولنه ورته ضرورت لري جوړوي. نو زه بیا د کار ستاینه کوم. خلک په مطبوعاتو کې و خپلې ټولنې ته و ډیموکراسۍ ته و ښار ته و وطن ته ډېر ښه کارونه کوي، مثبت کارونه کوي او زموږ د منفي کارونه کوي. یو د خیر کار دی، یو د شر کار دی. تاسو په خپله در معلومیږي چې د خیر کار چې دی څوک کوي هغه به د ښار نوم روښانه کوي. یو مثبت کار دی، مثبت کار دا ټولنه آباد کوي او منفي کار چې دی هغه ټولنه برباد کوي. نو په کار دا دی چې موږ مثبت کار وکړو او موږ د داسې دغه باندې چې ته ګورئ لکه ما چې وویل چې د زموږ رسنۍ کیار صاحب یو دغه وکړه چې رسنۍ کې نن سبا د خدمت په نامه موږ لیدلي دي کروپتیان شوي، لیکن چې د خپل جیو په لګښت باندې خدمت کوي، ټولنې ته کار کوي، دغه کار واقعي د ستاینې وړ دی. نو هغه یو په مصر کې یو سبزی خرڅونکي ولو چې هغه ټولنې کې ډېر ظلم جبر شروع، نو د دې څه دی د هغه حکمرانانو ومایل ته ودرېدی، تنګ سو، خپل ځان ته اور واچاوی. دا رقم بې پرې رسنۍ لکه د سوشل دغه چې د ټولنیز رسنۍ چې دي پخوا د راډیو وختو ډېرې پر مخ ولي، بیا دغه ورځپاڼې ډېرې پر مخ ولي، یو دور یې ولو، بیا ټلویزیون ډېر پر مخ ولو. خو نن دغه ټولنیز رسنۍ بیا ډېرې پر مخ دي. دغه کمې ثبتي رسنۍ چې دي دا هم نن ودې ته اړتیا لري، پر دې باندې تکیه کوي. هرې دا ټلویزیون رسنۍ چې دي دې خپلې دغه ټولنیز رسنۍ دغه پاڼې جوړې کړي دي چې اوس خلک ډرامې او دا پروګرامونه دا خبرونه پر ټي وي باندې دونه نه ګوري لکه پر رسنۍ باندې چې ګوري او دا ډېرو خلکو پرې رسېږي. نو راځم هغه وځان ته اور واچاوئ، خو دغه رسنۍ چې د دنیا ورسول په هغه اور کې هغه حکمرانان وسوځله سول او انقلاب راغی. نو موږ هم داسې انقلاب کې راوستی سو چې داسې ادبي کارونه پکې وکړو او بې پرې آزاد کار ورته وکړو. نو انشاءالله بیا به زموږ دغه نفرتونه ختمیږي او موږ به په مینه و نفرت شکست وکړو. ډېره مننه. آیډیل خصوصي ښوونځی ستاسې د ماشومانو د روزنې او ښوونې تر ټولو غوره مرکز. ادرس فیض محمد سړک چانسپورټ څیرمه چمن.